سلامونه درنو لیدونکو، کولی شئ دې ویډیو کې وګورئ. په امریکا کې یو افغان ډیپلومات هارون حکیمي د مشهورې سندرغاړې ښاپیرۍ نغمې یوه کیسه رسنیزه کړه. هارون حکیمي پر خپل ټویټر لیکلي: میرمن نغمې راته ویل چې په 1998 کې چې د افغانستان او ایران ترمنځ د جګړې احتمال رامنځته شو، د ملا عمر دفتر ته مې ټلیفون وکړ. ورته ومې ویل سره له دې چې تاسې به ما ژوندۍ نه پرېږدئ، خو د بهرني هیواد سره مو چې جګړه کیږي، زه د یوې افغانې په توګه خپلې ګاڼۍ یا زیورات او یو څه پیسې دراستوم. حکیمي دا کیسه په داسې وخت کې لیکلې چې ایران سره بیا د افغانستان اړیکې ناندریزې ښکاري. ایران څه موده مخکې افغانستان سره په ګډه پوله کې تر 80 پورې افغان کډوال له شکنجې وروسته سیند ته وغورځول. په یاده پیښه کې د لسګونو افغان کډوالو د مړینې خبر ورکړل شو. د دې ترڅنګ د ایران په یزد ښار کې د هغه هیواد پولیسو د افغان کډوالو پر یو موټر ډزې کړي چې موټر اور اخیستی او څو افغانان له سوځول کېدو وروسته مړه شوي او څو نور ټپیان شوي دي. دغو پیښو د ایران پر وړاندې د افغانانو توند غبرګونونه پارولي دي. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې دا ویډیو تر اخره ولیدله. که د ایران په اړه تاسو هم کوم نظر لرئ، زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.